په دې وروستیو کې هغه ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې وه او پکې یو امنیتي ساتونکی د لارې پر سر یو کس وهي، کله چې امنیتي مسؤلین له یادې پیښې خبر شول عاجل لاس په کار شول او په پیښه کې ښکېل امنیتي ساتونکی نیول شوی دی. د کابل امنیه قمندانۍ اړوند داخلي امنیت څانګې ته سپارل شوی دی. د پولیسو دندو کې دا شامل دي چې شکمن کسان د قانون له مخې ونیسي او د شواهدو سره یې عدلیه او قضیه ارګانونو ته وسپاري، نه دا چې خپله پرې زور وکاروي. که څه هم یاد ساتونکی ادعا کوي چې د یوې انجلۍ د شکایت له امله احساساتي شوی و، خو دا ډول چلند هیڅکله د منلو وړ نه دی او د اصولو سره په ټکر کې دی. موږ د خلکو اندېښنې درک کوو او ډاډ ورکوو چې دا قضیه به په بشپړه شفافه توګه څېړل کیږي. هیڅوک له قانون پورته نه دی. زه د څلورمې حوزې مجاهد سره له یو بل ملګري چې موږ د تیمنې په ساحه کې ګزمه درلوده، په دې وخت کې یوه نجلۍ مخ ته راغله او دې راته دا عرض وړاندې کړ چې دغه نفر چې مخ ته یې ولاړ و همدغه نفر چې ویډیو کې ښکاري موږ ته مزاحمت کوي، موږ ته رد بد وایي، حتی موږ ته نمبر اچوي او د ده له وجه موږ کور ته په بدلو لارو ځو چې زموږ کور پیدا نه کړي. یعنې ډېر موږ ته مزاحمت کوي، یوه ورځ نه هره ورځ همداسې کوي. نو په دې وخت کې کله چې د نجلۍ ما ته دا خبرې وکړې نو زما احساسات کنټرول نه سو، زه غیرت په جوش کې راغلی او په دې نفر ماوار وکړئ. ما ته دا نه و پکار په عام محضر کې چې په دې نفر ماوار کړی و او ما باید له ده سره اصولي چلند کړی وی او دا اشتباه نه ده بلکې له ما نه ظلم سوی دی او زه په دې سره ډېر متاسف یم.